سلامونه او احترامات مو منئ د کابل احتکام کتونکو اورېدونکو ښه راغلاست. دا د شپې شاوخوا 10 بجې دي. موږ د کابل په ښار کې یو او دلته د امارت اسلامي نظامي اتحاد کمانډوي ځواک موجود دی. موږ کوشش کوو چې کمانډوي ځواک هم تاسو ته وښیو او د دغو حالات او عکاسي هم تاسو سره وکړو چې دوی څه په خاطر باندې راوتلي دي. راځو کمانډوي ځواک د امارت اسلامي کمانډوي ځواک فلحال په کابل ښار کې د ځمکې د خلکو د امنیت په خاطر باندې د دغه نظامي قطعې مشر او رهبر خالد فاتح صاحب سره خبرې کوو. له هغې وړاندې نور کمانډوي ځواک هم تاسو سره عکاسي کوو. خالد صاحب سړی مه سئ، ښه راغلاست. د شپې ناوخته ده 10 بجې دي، تاسې دلته په ګزمه راوتلي یاست. هدف مو څه شی دی له دغې ګرځې؟ هدف مو د خلکو او د کورونو د مالونو د امنیت ساتل دي. د مخکې له دې نه تاسو ته بیا معلومات وو چې په ښار کې بعد له 8 بجو 9 بجو ښکاره به خپره شوله، خلکو ګشت و ګذار نه شي کولی. نو الحمدلله د امارت اسلامي مجاهدین چې کله کابل ته داخل شول نو ډېر ژر تر ژره امنیت راوسته خلکو ته. په داسې حال کې چې دلته زرګونه د دوی ځواکونه موجود وو، بهرني ځواکونه وو، امنیتي کامرې وې، دوی به هم ګزمې کولې، خو خلکو په هغه وخت کې ځان مسؤل نه ګاڼه. یوازینی لامل چې خلکو ځان مسؤل نه باله د دې لامل څه شی وه؟ آیا دوی تعهد نه درلود او د غلو د چورو د چپاولګرو مخه یې نه نیوله که څه وجه وه؟ دوی خو اصلا خپله د ملت او د خلکو وفاداره خلک نه وو. دا پردي روزلي خلک وو او دوی د خپل د منافعو لپاره راغلي وو. نو الحمدلله د اسلامي امارت مجاهدین دا کوم کار او کومه ګزمه کوم امنیت چې خلکو ته راوړي دا د ثواب لپاره کوي. ولس ته څه اطمینان ورکولی شي؟ نو موږ ټول افغان ولس ته کابل ښار ته خلکو ته اطمینان ورکوو چې انشاءالله ستاسو مالونه ستاسو هر څه به په امن کړي. ډېره مننه انشاءالله. ډېره مننه. وړاندې ځو کمانډوي ځواک تاسو سره عکاسي کوو. ډېر ښه متعهد او خپل نظام ته ژمن ځواک، هغه ځواک چې د هېواد د ازادۍ او د استقلال لپاره یې تر ډېره مبارزه وکړه. تقریبا 2 لسیزې همدغه ځواک د بهرنیو ځواکونو او د هغوی د داخلي ملاتړو په خلاف باندې خونړۍ جګړه وکړه او بالاخره یوې نتیجې ته رسېدلی دی. هغه ځواک موږ په دې لاره راتلو ماشاءالله ډېر ښه متعهد ځواک وه چې په کوم ځای کې به هم ملګري درېدل، کوم ځای کې به هم چې مشران ملګري درېدل، دوی به مخکې تر مخکې امنیت نیوه، مخکې تر مخکې به یې لاره خلاصوله او تر ډېره ملت سره په اسانه او په سهولتمنده لهجه باندې غږېدل. نو الله تعالی دې وکړي چې افغانان همیش دپاره د یو دغسې صلح نه برخمن واوسېږي. لکه فلحال چې په دې کابل ښار کې خپره ده، هېڅوک د ډار احساس نه کوي، هېڅوک ډار نه لري، له چا نه هم ډار نه لري او ټول په دې باندې مطمئن دي چې د امارت اسلامي کمانډوي ځواک به د دوی امنیت نیسي. نعره تکبیر! اسلامي